مسؤلین وایي د ننګرهار کانال خرماباغ 13 ټنه حاصل څخه 1.5 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د کانال رئیس همداراز زیاتوي چې زرګونه خرما بوټي روزلي چې د هېواد بېلابېلو سیمو ته به یې ولېږي. لوړو زده کړو وزارت هغه ځوان ستایلی چې د استرالیا د سیډني پوهنتون د ماسټرۍ پروګرام په انلاین ازموینه کې د 20 هېوادونو د ځوانانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی. یاد دې وي چې زاهد الله روحي د هېواد له هغو ځوانانو څخه دی چې د استرالیا د سیډني پوهنتون د ماسټرۍ پروګرام په انلاین ازموینه کې برخه اخیستې وه چې د 98.8 نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 20 هېوادونو د ځوانانو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی دی. ننګرهار کې 300 کورنیو سره د 8,209,000 افغانیو نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر وایي چې د مرستې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست په هڅو د DRC موسسې له لوري خوږیاڼیو ولسوالیو کې وشوه. د معلوماتو له مخې د دې مرستې په وسیله به 225 کورنۍ خپل کورونه ورغوي او 15 به خپلې بېلابېلې اړتیاوې پوره کړي. د پاسپورټ عمومي ریاست د تخنیکي ستونزو له کبله په ټول هېواد کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ وځنډوله. کورنیو چارو وزارت د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي په پام کې لري چې د دې ادارې په تخنیکي او تجهیزاتي توکو کې یو څه مثبت بدلونونه راولي. له 10 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د اسیا ملتونو جام ته د لارموندنې په لومړۍ سیالۍ کې منګولیا ته 5-0 ماتې ورکړه. دا سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب په دوشنبه ښار کې ترسره شوې.